بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه نوید بهزاد تاسو سره مخاطب یم. قدرمنو، دا مهال په لاهور کې علامه اقبال انټرنیشنل ایرپورټ کې یم او د شپې 12 بجې دي. خوب راغلی ډېر زیات. یو ملګري سره راغلی وم، د هغه ماشوم چې کوم دی هغه ته دوبۍ ته، نو فلایټ څه مسله ده، نو هغه به هم انشاءالله کلیر شي. او ما وی چې تاسو سره یو څو خبرې اترې وکړم. دلته کې دا ایرپورټ چې نو تاسو به بیکګراوند کې وینئ، ډېر زیات ښایسته جوړه کړې دی. اوس په شپه ده، ډېر زیات کلیر نه ښکاري او ډېر کولاو دی. او بل دا دی چې فیسیلیټیز پکې هر قسم شته. بینکونه پکې شته، ایزی پیسا والا، جیس کیش والا، نور چې کوم منی ټرانسفر والا، ویسټرن یونین والا کوم سیستم دی منی ټرانسفرینګ والا، نو هغه ټول سہولتونه پکې شته. دې سره سره ټک شاپ، کولډ ډرینکس یا ایون چې پی سی هوټل هم پکې شته. بل دا چې یو خبره ضروري ګڼم، کم خلک چې بهر ته ځي، دوبۍ ته، سعودي ته، د دې ایرپورټ نه یا د بل ایرپورټ نه، نو پکار ده چې هغوی کم از کم 6 غنټې مخکې ایرپورټ ته راشي، ځکه چې نن سبا چې کوم پی سی آر، کرونا پی سی آر ټیسټ دی، نو هغه ډېر زیات ضروري دی. نو د هغې دپاره کم از کم 2-2.5 غنټې 3 غنټې چې نو دا لګي د هغې په ریزلټ په راتلو کې. نو چې کله دغه ریزلټ راشي، د هغې نه پس ستاسو بیا چیک ان شروع کیږي او بیا فلایټ. نو لږ شانتې چې په ټایم باندې راشي، نو لږ ریلیکس یو. بس دا یو څو خبرې اترې وې چې مې تاسو سره شیر کولې. اجازه نه غواړم. د لوی الله په امان.